مغرور نه یم، تربیه مې یو غیرتي پلار راکړی. تاسو دغه جمله وګورئ او ولولئ چې څه موده وړاندې دغه هلک په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې وه. مګر نن همدغه ځوان چې ویل به یې تربیه مې راته غیرتي پلار راکړي، خپل پلار یې په ډزو وویشتل او ویې وژل. دا د اختر د لومړۍ او دویمې ورځې انځور دی چې د اختر د مبارکي په پار یې له خپل پلار سره جوړ کړی او بیا یې پوسټ کړی و. د معلوماتو په اساس باندې له خپل پلار سره لفظي شخړه راغلي او بیا د هغه وروسته په پلار ډزې کړي او هغه یې وژلی. نو نن سبا د اولادونو حوصله دومره کمه شوي او دا بدبختي په وطن کې تر دې حده را رسېدلي. ویل کېږي چې د دغه هلک دغه پلار په بټي کوټ او شینوارو کې د تیلو پمپونه درلودل. ممکن له پلار سره په څه خبره باندې لانجه راغلې ده، نو همدا زوی راجګ شوی دی، تومنچه یې راخیستې ده او خپل پلار یې پرېویستی. درنو لیدونکو، له هېواد څخه به هېڅکله هم سم خبر وانه ورې. له همدې خبر سره سره مو دوه درې نور خبرونه هم واورېدل چې پکې چا خپل ځان وژلی او یا یې هم خپل ملګری وژلی او یا هم داسې نورې ناخوالې پیښې شوي دي. که تاسو ته یاد وي، د افغانستان اسلامي امارت حکومت هم دا اعلان کړی دی چې هغه خلک چې ځان وژنه کوي د هغوی جنازه به نه کیږي. آیا تاسو پوهیږئ چې د ځان وژونکو حل همدا دی چې یو څوک د ځان وژني او دوی د جنازه نه کوي؟ که یو کس دومره حرام کار کوي او ځان وژنه کوي، نو هغه بیا د جنازې په غم کې هم نه وي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو په هیواد رحم وکړي. په هیواد کې مو ډېرې زیاتې بدبختیانې دي چې د هغو بدبختیانو په وجه باندې اکثره ځوانان ځان وژنې کوي. نو حکومت او چارواکو ته هم پکار دی د دې په ځای چې د هغوی جنازه ونه کړي، هغوی ته دې د ځان وژنې مخنیوی وکړي او د دغو ځوانانو د ځان وژنې لامل دې پیدا کړي او بیا دې د دغو لارې چارې راوباسي.